بسم الله الرحمن الرحیم. د اسرائیل څخه تښتېدل. روایت دی یو ورځ اسرائیل علیه السلام د حضرت سلیمان علیه السلام مجلس ته ورغی او هلته یې یو سړي ته په پرله پسې توګه کتل. څه ګړی وروسته اسرائیل علیه السلام له مجلسه ووت او لاړی. دغه سړی د سلیمان علیه السلام څخه وپوښتل چې دا څوک و. سلیمان علیه السلام ورته وویل چې هغه اسرائیل و. سړي ورته وویل چې هغه ماته داسې توند کتل لکه زما د روح په قبض کولو پسې چې راغلی وي. سلیمان علیه السلام ورته وویل چې ووایه اوس څه غواړې. سړی چې سخت وارخطا او بیرېدلی و داسې عرض یې وکړ د هغه څخه د خلاصون په خاطر پر باد امر وکړ چې ما بیخي لرې ځای یعنې هندوستان ته یوسي. سلیمان علیه السلام همداسې وکړه او باد د سترګو په رپ کې هندوستان ته ورسوه. په بل مجلس کې اسرائیل علیه السلام بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حضور مشرف شو او سلیمان علیه السلام د ملاقات پر مهال داسې ورڅخه وپوښتل ولې زما د مجلس یو غړي ته مسلسل کتل. اسرائیل علیه السلام په ځواب کې وویل چې ما ته خدای امر کړی و چې پر پلانکي وخت باید د هغه روح قبض کړم او هغه هم په هندوستان کې. نو هغه سړی چې مې همدلته ولید حیران سوم چې وخت ډېر لږ پاته دی مګر د ده روح باید په هندوستان کې قبض کړم. بیا هم د خدای د امر مطابق هندوستان ته ولاړم که ګورم چې هغه سړی هم هلته موجود و. نو ځکه مې پر معین وخت په معین ځای کې د هغه روح واخیست او دا دی بیرته راغلم او د تکلیف څخه ځکه خلاص وم چې هغه په خپله هلته د سترګو په رپ کې راورسېد. هو په رښتیا مرګ تر باڼو نږدې دی او هر څوک به د مرګ مزه څکي او د خپل ټاکلي وخت څخه به یوه ثانیه هم نه وړاندې کېږي او نه به وروسته کېږي او دا د خدای جل جلاله وعده ده.